کونړ ولایت کې د طالبانو بریدونو له کبله 12 عسکر وژل شوي، 15 نورې ژوندي نیولي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې او ځینې نورې طالبانو له ځانه سره ژوندي نیولي دي. د کونړ ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فرید الله دهقان وایي دا نښتې تېره شپه شاوخوا 1 بجه هغه مهال پیل شوې چې کله طالبانو د ګلسلک په ساحه کې په امنیتي پوستو برید وکړ. د دهقان په وینا جګړه لا هم روانه ده. له بل پلوه طالبانو هم په یاده سیمه کې د برید پخلی کړی او ویان د ذبیح الله مجاهد په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې د چپې درې ولسوالۍ مربوط د کرنل په سیمه کې هغه پوسته له منځه وړل شوې چې په ولسي خلکو یې هوانونه ویشتل. د مجاهد په وینا په یاده پوسته کې 3 عسکر وژل شوي او 15 نور عسکر سره د 14 میله وسلو او مهماتو طالبانو ژوندي نیولي دي. دغه راز طالب ویان زیاته کړې د ګلسلک په سیمه کې پر کومکي قوې هم بریدونه شوي چې په ترڅ کې 9 تنه عسکر وژل شوي دي.